د سترګو بیماری ډیره زیاته ګډه ده چې ډیرو خلکو ته تکلیف دی. د دې په باره کې ډیر بهترین کلمات درته ښیم کوم چې د حدیث مبارک نه ثابت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به په خپل هغه کلمات ویلي. نو هغه کلمات درته ذکر کوم او معنا یې درته کوم. دویمه دا خبره ذکر کوو چې څنګه په دې خلکو کې مشهوره ده چې دا بیماری د یو نه بل ته لګي. نو اسلام حواله سره د دې خبره حکم سره چې بعضی خلک په دې کې حد درجه احتیاط کوي چې لکه پام کوه دا بیماری چرته ماته ونه لګي. نو د شریعت حکم سره چې آیا دا بیماری د یو نه بل ته دغه سی لګي او کنه لګي او دې خلکو له احتیاط پکار دی او کنه دی پکار. نو اول بر دې خبره جواب وکړو. ګوره چې دا دوه قسمه خبره موږ ته د احادیث مبارکو نه ثابته ده. نبی له سلام مبارک چې د خپل امت باندې د مور او پلار نه زیات مهربان او زمونږ استاد عظیم پیشوا او عظیم رهبر دی او په عملی توري موږ ته اره خبره دی امت ته د دوی د راهنمایي لپاره پریخي ده. هغه دا دی یو حدیث مبارک نه دا ثابت دی چې نبی له سلام مبارک ته یو مجذوم مریض راغی چې د جذام بیماری ورته او دغه په باره کې دا مشهور و چې دا د یو نه بل ته لګي. دا خبره مشهوره و. نو نبی له سلام مبارک هغه بیمار را وستر ځان سره خوا کې کینو داغه سره روټي یو خړل داغه سره خوراک وکړو. امت ته دا ثابت کړه ک ته څوک دا عقیده ساتي چې دا بیماری په خپل لګي او دا یقیني تور لګي. نو دا عقیده درست نه ده چې الله و نه غواړي نو دا بیماری د یو نه بل ته نه لګي یا دا په خپل نه لګي یا د دې په باره کې د قشان سخت عقیده ساتل چې بس دا بیماری یقیني لګي دا ټیک نه ده. نو په دې کې نبی له سلام امت ته دا تربیت ورکو د امت په دې طریقه باندې اصلاح وکړه. په بل موقع باندې یو بل مجذوم مریض راغی چې د جذام بیماری ورته وغه نبی له سلام په لاس باندې بیعت کول غوښتل. نبی له سلام مبارک هغه ته د لری نه معذرت کوي او ورته وی چې تا ته پیغام ورته ورولېږي چې تا ته منګه بیعت سکه بیعت هم درته درکا. نو په دې حدیث مبارک کې نبی له سلام د امت راهنمایي وکړه چې د بیماری په موقع باندې په بعض موقع باندې احتیاط وکړل شي کنه. نو احتیاط هم سره دا بهتر دی. ګوره دا دوه خبرې د نبی له سلام نه ثابت دي چې په یو کې احتیاط او په یو کې د دې خبرې رد دي چې په عقیده ساتل چې دا خامخا لګي. نو کوم خلک احتیاط کوي کنه نو په اغي ملامتیا نه دی ویل پکار چې دا ته غلطه کې او کوم خلک بيخي دا په عقیده ساتي چې بس دا په خپل لګي او یقیني لګي نو دا خبره سدجی غلطه ده. هغه وظیفه تاسو دا تاسو ته لاندې په دې ویډیو کې ښکارم چې منګ لیکل دا تاسو وګورئ چې دا څنګه کلمات دي. اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على من يظلمني وخذ منه بثأري. د دې معنی دا یا الله ماته پیدا راکې زما د غوګونو او زما د سترګو ماته پیدا راکې واجعلهما الوارث مني او تا دیر زما غوګونه او زما سترګې چې دا قائم ولري د دې د اوریدل او د دې د بینایی او د صحت دا قائم ولري تر کومه پورې چې ژوندې منو دا امسه قائم ولري. وانصرني على من يظلمني او څوک چې په ما باندې ظلم کوي نو د هغه خلاف الله ته زما مدد وکي. وخذ منه بثأري او د هغه نه زما څه واخلي انتقام واخلي او بدل مې نه واخلي. دا بهترین کلمات دي. و پیری یولس پیری په دې ګوتو باندې شوف کوو په دې سترګو باندې راکاګه او دا ته په نفلو کې په سنتو کې په سجدو کې د تسبیحاتو نه پس ویلې شي. نو د دې په برکت سره به ان شاء الله په اوبو باندې شوف کولې شي او بیس کولې شي. ستاسو د سترګو د بیماری کې د غوګونو بیماری دا او کې ظالم پتا باندې ظلم کوي دغه پکې دي الله به ستاسو لپاره انتقام اخلي. نو بهترین کلمات او بهترین دعا ده په خپل خپل کوي او نور امت ته ورسوي. ډیر خلک په دې بیماری کې مبتلا دي نو دا به د اجر خبري. وصلی